لم يزل لم يزال فانكر بعز الجلال لم يلد ولم يولد خالقي متعال فانكر بعز الجلال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قادر افغان سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې ځینې خلک د الله جل جلاله مبارک نوم د ډول، رباب او د باجې سره د یوې سندرې په شان وایي. دا جواز لري که نه؟ او دا ځینې خلک چې ذکر د ډول، رباب او د باجې سره کوي، ځینې نور بیا ورته په تعظیم لاس په نامه ولاړ وي. آیا دا کار د اسلام په مقدس دین کې کم اصل لري که نه لري؟ د الله رب العزت په کلام کې همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې د ذکر فضیلت بیان شوی دی. الله رب العزت فرمایي ولا ذکر الله اکبر، د الله ذکر ډیر لوی دی. الله فرمایي فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه کلمې دي چې په ژبه ډیرې آسانې دي، په تله د نیکي کې درنې دي، الرحمن ذات ته ډیرې خوږې دي. هغه کومه کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یعنی یوه کلمه سبحان الله وبحمده او بله کلمه سبحان الله العظیم. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث بیا هم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې زه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ووایم، نو دا ماته د هر هغه څیز نه غوره دی په کم چې لمر راخیږي، یعنې د ټولې دنیا نه راته غوره دی. وګورئ د الله رب العزت د ذکر فضیلت ته. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي ذر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم الا اخبرك باحب الكلام الى الله ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل آیا زه تا د الله رب العزت د محبوب کلام نه خبر نه کړم؟ بېشکه الله تعالی ته محبوب کلام دا دی سبحان الله وبحمده. دا موږ نمونې خروار څو احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناونه او دوه آیتونه د الله رب العزت د کلام نه د ذکر په فضیلت کې ما تاسو ته وړاندې کړل. او ذکر هغه شی دی چې په هغه باندې د زړه اطمینان او د زړه سکون حاصلیږي. الله بذکر الله تطمئن القلوب. الله وایي پاتې شو موسیقي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله زه د دې لپاره را استولی یم چې د موسیقي آلات زه ټوټه ټوټه کړم. خلاصة الفتاوا 4 جلد کې په 345 صفحه کې لیکي چې د موسیقي د آلاتو
د هغو د غږونو اوریدل دا حرام دی لانه من الملاهی وقال علیه الصلاة والسلام استماع الملاهی معصیة والجلوس علیها فسوق والتلذذ بها من الكفر فهذا على وجه التهدید. د موسیقي د آلاتو د آوازونو اوریدل دا ګناه ده او په هغه مجلس کې کیناستل فسق دی او د هغې نه لذت اخیستل دا کفر دی. رسول الله دا خبره په تهدید نه کړې، تهدیدا یې کړې. همدارنګه علامه حسکفي په در مختار کې په 6 جلد کې 349 صفحه کې لیکي چې د موسیقي د آلاتو آواز اوریدل دا حرام دی لقوله علیه الصلاة والسلام استماع الملاهی معصیة والجلوس علیها فسق والتلذذ بها کفر ای بالنعمه فالواجب کل الواجب ان یجتنب کلا یسمع. په مسلمان باندې لازم ده چې دا وانه اوري. او بل دا چې موسیقي په زړه کې نفاق پیدا کوي، انسان د الله رب العزت د لارې نه لرې کوي. هلته په ذکر باندې اطمینان و سکون راځي، دلته په زړه کې نفاق پیدا کیږي. هلته ذکر تا د الله لارې ته سموي، دلته موسیقي تا د الله د لارې نه منحرف کوي. نو تا نه پوښتنه کوم چې اور او اوبه چیرته سره جمع شوي، او که څوک د دې په جواز باندې قایل وي د هغه په کفر کې کوم شک نشته. نو د الله رب العزت د نوم یادول د ډول و باجې د رباب سره دا د الله رب العزت په شان کې سپکاوی دی. د محمد رسول الله صفت کول د ډول و باجې او د موسیقي سره دا د رسول الله په شان کې سپکاوی دی. او دې مجلسونو کې ګډون کول شک نشته چې ګناه ده. او داسې یو مجلس ته څوک چې لاس په تعظیم باندې درېږي نو هغه به په اصل کې د موسیقي تعظیم کوي. د موسیقي تعظیم چې څوک وکړي هغه ته تاسو مسلمان وایي. بس الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. بیا په دې باندې هم د یوې طریقې نوم کېدو چې دا فلانۍ طریقه ده، د الله ذکر به ډولو سورني سره کوو. الله دې په موږ باندې ورحمي. لویه خدایه توفیق راکړه د سفر د مسجدینو، د سفر د مسجدینو. هلته کور مې د جانان دا لمدون مې ارمان دا، هلته کور مې د جانان دا لمدون مې ارمان دا. په زړګي مې راورېږي خوب دیدن د حرمینو، خوب دیدن د حرمینو. ډیر ارمان می ماتې نه ده د جانان ښکلې